سلامونه او نیکی هیلې هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. نو د نن ورځې موضوع ده غواړم چې تاسو ته یو څه معلومات درکړم د یو راتلونکي پروګرام په اړه باندې چې دا ډېر مهم پروګرام ده. په دې کې موږ د بیسیک اف الکتریکل انجینرینګ یا فانډامنټل اف انجینرینګ یا هم په بله اصطلاح ابتدایي دغسې دي شیان دي د برق یا د برېښنا د انجینري هغه ابتدایي شیان چې باید موږ تاسو ورباندې پوه سو. د هغې داسې مسلسل یو پروګرام ورته جوړوم چې د بیسیک اف الکتریکل انجینري په نامه باندې چې هره ورځ به دا چې له ډېرو اولني قوانینو څخه شروع تر همدغسې آهسته آهسته لومړی ډي سي نیټورک یا ډي سي شبکه وروسته بیا ای سي شبکه همداسې مخ پر وړاندې باندې به ځو. نو په همدغې برنامه کې یا په دې پروګرام کې چې ما درته وویل لکه څنګه چې موږ په پلان کې لرو په لومړني موډل کې یا په لومړني دغه کې چې موږ لرو چپټر یې درته وایم یا فصل کې یا په لومړني برخه کې موږ غواړو چې پر ډي سي نیټورک باندې بحث وکړو له تاسو سره. په ډي سي نیټورک کې تر ټولو مهم قوانین چې دي د هغې مثلا په نیټورک کې لکه موږ تاسو ډي سي نیټورک په الکترونیک سرکټونو کې یا کوم الکترونیکي سرکټونه چې موږ تاسو یې ډیزاینوو په مختلفو شیانو کې هغه مختلف الکترونیکي وسایل چې موږ تاسو یې په بازار یا مارکیټ کې لرو په هغې کې رزسټرونه دي یا مقاومتونه دي، په هغې کې کرنټ ولټیج پیدا کول دي، په هغې کې دغه کرنټ یا ولټیج یا دغه سره کم ډسټریبیوټ یا توزیع کېږي د هغې پیدا کول. نو د دې دپاره کوم قوانین دي نو پر هغې باندې انشاءالله له تاسو سره هر یوې په ځانګړي ډول له تاسو ته تشریح کوو. نو تاسو موږ په مسلسل ډول تعقیب کړئ او زموږ د یوټیوب چینل هم له خپلو ملګرو دوستانو سره شریک کړئ. هغه کسان چې په برق انجینري کې کار کوي، هغه چې انجینران دي، هغه چې فارغه سوي دي، هغه چې اوس فعلا انجینري ته کامیابه سوي دي، نو دغه درسونه به له دوی سره خورا مرسته وکړي. نو له تاسو مو هیله او ارزو دا ده چې دغه زموږ چینل له خلکو سره شریک کړئ تر څو دغه معلومات خلکو ته ورسیږي. نو راځم د پروګرام په لنډ ډول تاسو ته دغه سیلابس یا هغه څه چې موږ غواړو په دغه پروګرام کې تاسو ته تشریح کوو په لنډ ډول غواړم چې تاسو ته یو معلومات درکړم. هغه پروګرام چې موږ غواړو چې په دې کې تاسو ته دغه ابتدایي شیان د انجینري چې دي چې باید هر انجینر او هر هغه کس چې په دغه بخش کې کار کوي ورباندې پوه سي. نو زموږ لومړنی شروع له ډي سي نیټورک یا له ډي سي شبکې څخه کوو چې په دې کې د اوم قانون ده. لکه څنګه چې تاسو وینئ اوم قانون ده. په اوم قانون کې موږ کرنټ ولټیج همدارنګه ريزسټنس یا مقاومت تر څېړنې لاندې نیسو او تاسو ته یې تشریح کوو په تشریحي ډول، داسې په مفصل ډول به تاسو ته تشریح کوو، فارمولونه درته درکوو چې څنګه تاسو ريزسټنس پیدا کولی شئ، څنګه کرنټ پیدا کولی شئ. له هغې څخه وروسته دوهم قانون د کرشپ لا په نامه باندې ده چې هغه بیا په دوو برخو ده، کې وي ایل یا کرچپ ولټیج لا یا قانون ورته وایي او دوم یې کې سی ایل سی کرچپ کرنټ لا ورته وایي. وروسته بیا نیټورک ریډکشن تیورمز دي. موږ په نیټورک یا شبکه کې په ډي سي شبکه کې موږ ځینې تیورمز لرو چې په دې شبکې دي. کله چې موږ تاسو یو شبکه وګورو په هغې کې خورا مغلقه کمپلیکیټډ شبکه وي چې په مسلسل او موازي ډول مختلف سرکټونه او عناصر یو له بل سره وصل سوي وي. د دې د راکمولو دپاره چې دا یو مشخص موازي یا مسلسل نیټورک ته راکمه کړو تر څو موږ تاسو په اساني سره وکولی شو چې په هغې کې مقاومت ولټیج او کرنټ محاسبه کړو. نو بیا موږ ځینې تیورمونه لرو د دې دپاره، یعنې د نیټورک د راکمولو دپاره چې په دې کې یو هم تنوینز تیورم ده، همدارنګه نارټن تیورمز ده. له دې څخه وروسته د دې په جریان سره موږ د نور تیورمونز لرو چې هغې ته د سپیسیفیک کوانټیټي تیورمز ورته وایي چې په هغې کې موږ دوه تیورمز لرو، سوپرپوزیشن تیورم ده، همدارنګه ماکسیمم پاور ترانسفر تیورم ده. نو دغه شیان په لومړني چپټر یا فصل کې یا په لومړنۍ برخه کې د دې پروګرام تاسو تشریح کوو چې وروسته بیا راتلونکي کې هم برخې لري چې په هغې کې به ای سي برخې وي، ای سي سرکټونه وي، په هغې کې به هم هر هغه کوانټیټي قیمتونه تاسو ته جلا جلا تشریح کوو. نو له دغه هغه ابتدایي شیانو څخه شروع کوو چې نو له تاسو څخه مو هیله هم ده چې هر یو په ځانګړي ډول تعقیب کړئ، ویې ګورئ، یو څه ورڅخه زده کړئ او له خپلو ملګرو څخه یې شریک کړئ. چې اوس راځو
د هومز لا چې لومړی تاسو ته د هوم قانون تاسو ته تشریح کوو چې په هوم قانون څه شی ده له دې څخه زموږ ستاسو په برق انجینري کې هدف څه ده او دا په دې کې کوم فارمولونه دي او زموږ تاسو لپاره څومره مهم ده. نو دوستانو لکه څنګه چې ما درته وویل چې لومړی ځل به موږ د هوم قانون تشریح کوو په ډي سي نیټورک کې چې له دغه قانون څخه به شروع کوو انشاءالله او دغسې به مخته ځو. نو دلته ما د هم د قانون فارمول لیکلی ده تاسو وینئ کولی شئ چې تاسو یې نوټ هم کړئ در سره. هومز یو فیزیک پوه یو جرمني عالم و د فیزیک په 1889 کال کې پیدا شوی و چې په 1854 کال کې وفات شوی ده. دغې د لومړي ځل لپاره دغه قانون رامنځته کړ چې دا قانون په دې ډول ده. د هومز قانون وایي که چیرې په یو هډې کې دغه د برق د شدت جریان چې موږ ورته کرنټ وایو که چیرې دغه کرنټ په یو هډې کې په حالت د حرکت کې وي یا مثلا چیرې هغه کرنټ چې په دې هډې کې جریان لري هغه څه شی ده هغه په مستقیما متناسب ده یا متناسب ده له څه شي سره له پوتنشنل ډیفرنس یا تفاوت سره یا ولټیج سره څه شي دی مستقیما متناسب ده یا په بله اصطلاح دا مستقیما له ولټیج سره څه لري ارتباط لري. که ولټیج زیاتیږي دا کمیږي که دا کمیږي او زیاتیږي ولټیج کمیږي او زیاتیږي یعنې دا یو له بل سره مستقیما اړیکې لري. نو همدارنګه او په غیر مستقیم ډول دغه کرنټ یا د برق شدت څه ده دا له ريزيستنس د همهغه حدي د ريزيستنس سره څه لري ارتباط لري یعنې غیر مستقیم ډول یا معکوس متناسب ده له ريزيستنس له هغه حدي څخه په کوم کې چې د برق جریان یا د برق شدت جریان لري. په هغه کې د برق شدت یا جریان یا کرنټ چې ډول کېږي د الکترونونو حرکت په نتیجه کې موږ تاسو څه کوو د برق جریان یا شدت رامنځته کېږي. نو د هوم قانون دا وایي چې په مجموع کې دغه فارمول مشترکوي کرنټ څه ده یعنې کرنټ متناسب ده مستقیما متناسب ده له ولټیج سره او کرنټ څه شي ده معکوسا متناسب ده له ريزيستنس سره چې دغه په مجموع کې بیا موږ ته نور فارمولونه هم راکوي. که تاسو لیدلي وي چې آی مساوي کېږي د کرنټ یا د کرنټ د پیدا کولو لپاره موږ وي تقسیم پر آر باندې. کله چې موږ ته یو شبکه راکړل سوې وي د مثال په ډول مثلا دلته موږ ته یو شبکه راکړل سوې ده په دې کې یو ريزيستنس ده او دلته یو سورس د ولټیج مثلا ريزيستنس موږ 4 هم ده نه ولټیج لاس ده ولټیج او کرنټ څه دي او تاسو نه پوښتنه کېږي چې په دغه کې سرکیوټ کې کرنټ څه ده یعنې آی پیدا کوي. نو په دغه فارمول باندې مثلا له دغه قوانینو څخه موږ د آی پیدا کولو د ريزيستنس پیدا کولو او د ولټیج پیدا کول چې کوو د هوم د قانون په واسطه باندې په ډي سي نیټورک یا په ډي سي شبکه کې موږ کولی شو چې پیدا کړو په اسانۍ سره. چې کله مثلا آی مساوي کېږي دا د پیدا کولو لپاره موږ فارمول لرو او وي تقسیم پر آر باندې وي موږ ته راکړل شوې ده چې لس ده مثلا دغه 2 ده او دا لس ده ريزيستنس 2 ده دا آی د پیدا کولو لپاره دا به چې 15 سره یعنې زموږ چې د 15 امپیره کرنټ په دې سرکیوټ کې موجود ده. همدارنګه موږ ريزيستنس هم پیدا کولی شو ولټیج هم پیدا کولی شو. د هم قانون خپله په مجموع کې له 3 قیمتونو څخه ده یو ولټیج ده کرنټ ده ريزيستنس ده. که چیرته دغه دواړه له دغه 3 قیمتونو څخه یې 2 موجود وي موږ ته په یو سرکیوټ کې راکړل شوی وي 3م قیمت موږ کولی شو په هغه سرکیوټ کې پیدا کړو. خو مشکل په دې قانون کې څه شی ده که چیرې موږ یو ساده نیټورک وه یو ساده شبکه وله که چیرې موږ په دې کې تقریبا زیات ريزيستنس یا مقاومتونه په مسلسل موازي ډول ولرو
نو بیا ستونزه دا ده چې موږ باید په هر یو مقامات ته جلا جلا دغه قانون چی کو اپلای کو یا دغه قانون په واسطه باندې دغه مقامات پیدا کو یا کرنٹ پیدا کو په هر برانچ په هر دغه کې. خو د دې قانون له دغه څخه وروسته بیا یو بل عالم د کرشپ لا یا کرچپ لاس چې هغه دوه قوانین د ولټیج او دغسې د دغه شبکې د راکموالي له وجې چې دا شبکه بیا موږ یو ساده شبکې ته راکموو، په نتیجه کې بیا موږ په دې قانون په واسطه باندې موږ په اسانۍ سره کولی شو چې کوو کرنټ یا ولټیج یا رزسټنس پیدا کولی شو. په راتلونکي ویډیو کې تاسو په دې اړه باندې په مفصل ډول تشریح درکوم. نو دغه په لنډ ډول د هم قانون خدای دې وکړي چې تاسو یو شی ورڅخه زده کړي وي او دغه ویډیو له ملګرو او دوستانو سره شریکه کړئ تر څو دغه زموږ ابتدایي شیان په برق انجینري کې چې دي یا دغه ابتدایي موضوعات څخه مو چې په برق انجینري کې دي چې دا د دوهم صنف محصلینو دپاره دریم صنف محصلینو دپاره همدغسې هغه کسان چې فارغه شوي دي غواړي دغه شیان دوباره تازه کړي ریفرش یې کړي له ځانه سره، نو دوی کولی شي چې دغه وګوري. همدارنګه امتحانونه درته راځي په ځینې امتحانونو کې، همدارنګه هغه محصلین چې محصلین دي هغه په یونیورسټي کې یا په پوهنتونونو کې دغه خورا ورسره مرسته کوي، هغلته یې سر نه خلاصېږي. نو دلته په ساده پښتو کې موږ ورته تشریح کوو انشاءالله، له دوی سره به خورا مرسته وکړي. نو دغه زموږ ویډیو له دوی سره شریکه کړئ تر څو دوی له دغه څخه ګټه واخلي او زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج هم خپل ملګرو سره شریک کړئ. ډېره مننه دوستانو، ښه وخت ولرئ.